د بلخ مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس د وچکالۍ ستونزې ته د رسیدنې او د دې ستونزې لپاره د بنسټیزې حل لارې موندلو لپاره له یو شمېر ادارو سره بیړنۍ غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د بلخ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس، د اقتصاد ادارې رئیس، د کلیو پراختیا او بیارغونې رئیس او په مزار شریف کې د اوچا دفتر مسؤلینو او د ځینو اړوندو ادارو نورو استازو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د بلخ مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ وویل چې له بدمرغه سږکال د بلخ ولایت د کشندي، البرز، زاري او چارکینټ ولسوالیو ځینې سیمې د سختې وچکالۍ له امله د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. له همدې امله اړینه ده چې د لومړني ګامونو په توګه د دې خلکو لپاره د پاکو اوبو ستونزه په جدي او بنسټیزه توګه حل شي، ترڅو دا خلک هم له دغه الهي نعمت څخه برخمن شي. له بلې خوا په بلخ ولایت کې یو شمېر فعالو بنسټونو ژمنه وکړه چې په یادو سیمو کې د دغې ستونزې د حل لپاره به اړینې مرستې وکړي. دوی ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به خپلې هڅې پیلوي څو خلکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي چې ورسره به دغه ستونزه تر ډېره بریده هواره شي. دغه راز د بلخ ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې، د اقتصاد او د کلیو پراختیا ریاستونو مسؤلینو په اوسنیو سختو شرایطو کې د ځینو بنسټونو مرستې مهمې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې د خلکو د ستونزو حل او دوی ته د اړینو خدمتونو وړاندې کول د یادو ریاستونو ګډ مسؤلیت دی او باید په پوره همغږۍ سره په دې برخه کې جدي اقدامات وشي.